دغه موندنه د ډیرو کوچنیو اوبړیو په مطالعه کې کشف شوه. بوټي په طبیعي توګه له لمره انرژي اخلي او بیا یې د خپلو اړتیاو لپاره کاروي. خو هغه مهال چې په تل ابیب کې دغو پلټونکو په اوبړۍ کې یو انزایم وکړی، دوی په دې وتوانېدل چې انرژي یې ځینې ټوله کړي، هغه انرژي چې همدې بوټو د هایډروجن په بڼه تولید کړې وه. پلټونکي وايي د اوبړیو څخه انرژي په لاسته راوړنه به د دې معنا ولري چې په راتلونکي کې به انرژي له بوټو په لاس راځي. אנחנו בעצם מדברים על 10 زره کاله کېږي چې زراعت د خوړو سرچینه ده. اوس موږ کولی شو هدف یې پراخ کړو او زراعت کولی شي زموږ د ورځنۍ انرژۍ، کیمیاوي، درانه صنایعو او خوړو پرته شیانو اړتیاوې پوره کړي. له هایډروجن علاوه د مخه په ځینو موټرونو او بې پیلوټه الوتکو کې کار اخیستل کیږي. په بریتانیا کې خو ان یو اورګاډي هم په هایډروجن چلیږي. په داسې حال کې چې د فوسیلونو په لاس راغلي تېل بویناکه کاربن ډای اکساید تولیدوي، د هایډروجن په سوځلو بې رنګه او بې بویه اوبه په لاس راځي. دمګړۍ د هایډروجن تولید ډیره انرژي او صنعتي بهیر غواړي. پلټنه هیله بخښونکې ده چې دغه بهیر به تر ډیره طبیعي کړي. خو ساینسپوهان خبرداری ورکوي که څه هم چې دغه موندنه د پرمختګ یوه مهمه برخه ده، خو دا به 10 کاله وخت ونیسي چې نړۍ به د بوټو په لاس راغلې انرژي څخه ګټه پورته کړي.